سلامونه دوستانو، موږ پاکستان ته او هند ته وبایلل. پوهېږئ د کرکټ لوبه نور د احساساتي لوبې څخه په یو تخنیکي او ډیر فکري لوبه بدل شوی. موږ بدبختانه دا لوبه په جسمي یا فزیکي ځواک نه دی بایللی، موږ په فکري ډول دا لوبه وبایلل. هندي ټیم او پاکستانی ټیم دواړه ټیمونه د افغانستان د ټیم څخه دومره قوي مطالعه درلود. زموږ ټیم هر یو شخص د هر یو لوبغاړي څخه دومره قوي مطالعه درلود چې دوی پوهېده چې د راشد خان د ضعف نقطه څه شی او د قوت نقطه څه شی. همدارنګه د نبي ضعف ټکي کومې دي او د قوت نقطې کومې دي. همدارنګه د شهزاد، همداسې د جنت ګل او ورته نورو برخو کې دوی زموږ د ټیم د هر یو غړي ځانګړي مطالعه درلود او په میدان کې چې دوی کله لوبه کوي دوی کتل چې شهزاد څنګه لوبه کوي، راشد خان څنګه لوبه کوي، د میدان کومه برخه کې دوی درېږي، د دوی توپ اکثره څومره قوت او زور لري، څومره اندازه لرې ځي، څومره نږدې ځي، خپل کسان دوی باید په کومو ځایونو کې ودروي، د کوم شخص په وړاندې باید کوم لوبغاړی دوی ودروي تر څو زموږ د ټیم سره لوبې وکړي. ګورئ دوی رښتیا هم موږ سره لوبه وکړه، داسې لوبه وکړه چې موږ هند ته بدبختانه په ډېر بې شرمۍ وبایلو. دا باید ووایو 6 نمرې دا دومره لوی تفاوت ما لپاره قابل قبول نه دی. ولې؟ ګورئ احساساتي برخورد مونږ کړی، زموږ ټول د ټول ملت دعا د ټیم سره و، شپه او ورځ مو زحمت ویستی، په ځان باندې نظرونه مو کېښوده، نفلونه وکړه، خیراتونه وکړه، هر څه چې زموږ په توان کې و د ټیم د ملاتړ لپاره مونږ هغه کړي او کوو یې. ولې زموږ ټیم بدبختانه ډېر احساساتي برخورد کوي. نور ټیم باید په یو فکري ټیم باندې باید بدل شي. زموږ د ټیم سره نور د ارواپوهنې استادان یو ځای سي، باید کار وکړي. د ګراوند یا د میدان ماهرین باید دوی سره یو ځای سي. داسې اشخاص چې په کرکټ پوهیږي او زموږ د ټیم او د نورو ټیمونو مطالعه او تحقیق باید وکړي، دوی سره دا تحقیقات باید شریک کړي. موږ په تیرو جنګونو کې هم کله چې جسمي جنګ و موږ ګټلی، ولې کله چې فکري جنګ و موږ بایللی. چیرته چې احساساتو موږ ګټلي دي، ولې چیرته چې فکر، تخصص او مسلک موږ بایللي بدبختانه. تر ننه پورې چې موږ د هند نه وروسته پاتې یو، د پاکستان نه وروسته پاتې یو او یا د نورو هیوادونو څخه وروسته پاتې یو، هغه که په سیاست دی، هغه که په تکنالوژي دی، هغه که په علمیت دی، هغه که په لوبه کې ده. دلیل دا دی چې موږ فکري خلک نه یو، موږ احساساتي خلک یو. یو لوبه کې موږ ګټل، د یو کس ته موږ بیخي نعوذ بالله خدای جوړوو، دومره ورته مینه ورکوو، دومره مینه ورته ورکوو، دومره احساساتي کېږو چې هماغه یو شخص موږ مخې ته راځي. ولې بل شخص چې په یو ځای کې یو په نیمګړتیا کوي او یا ناکامیږي، هغه شخص ته دومره نفرت ورکوو، دومره درد ورکوو چې هغه بیخي د صحنې نه لرې کوو. منطق او فکر له موږ نه ورک دی. تر هغه وخته پورې چې موږ منطقي نه سو، فکري نه سو، موږ نشو کولی چې د نړۍ سره نور مبارزه وکړو. کرکټ نور بیا وایم د یو جسمي او احساساتي لوبې څخه په یو فکري لوبه اوښتی او بدل شوی. ویرات کوهلي یا د هند ټیم د ټیم لوبغاړي او ماهرین متخصصین زموږ د ټیم څخه پوره مطالعه درلود. دوی بیا وایم زموږ د ټیم د هر یو غړي مطالعه درلود، چیرته څنګه درېږي، څنګه بال کوي، زموږ فست بالر، سلو بالر څوک دی، څنګه میدان ته داخلیږي، په کوم ځای کې درېږي، زموږ ټریک ستراتیژي څه شی ده، دوی ټولو په وړاندې دوی مطالعه درلود. ځکه خو زموږ نه په ډېر قوت وګټل. زموږ ټیم کې نور باید فکري قوت پیدا سي. که فکري قوت پیدا نه سي موږ نور نشو کولی چې پر مخ لاړ شو. دا ځای په نښه وي. نور د احساساتو نه موضوع تیره ده، احساساتي برخورد باید ونه شي، نور باید ډېر فکري برخورد باید وسي. که فکري برخورد وکړو
موږ کولی شو چې ډېر پر مخ لاړ شو او که نه وي لکه څنګه چې په سیاست کومو بایللي دي همداسې به په لوبو کې هم بایلو. تاسو وګورئ په جسمي برخه کې چې هر ځای کې موضوع رامنځته سوی افغانانو ګټلی، ولې کله چې فکري موضوع رامنځته سوی منطقي موضوع رامنځته سوی موږ بیا ورسته سوي بایللي دي. د هند سره مو لوبه په احساساتي یا فزیکي برخورد نه دی بایللی، بیا وایم موږ په فکري لحاظ وبایلل. زموږ ټیم په فکري لحاظ ډېر زیات ضعیف دی. زموږ ټیم باید نور هم وروزل سي، دوی باندې باید کار وشي، د دوی په فکر باندې باید ډېر کار وشي. دوی ته باید د نورو ټیمونو منظم معلومات ورکړ سي، تحقیقات سرویس باید وسي، د نورو ټیمونو مطالعه باید وشي او دا ټیم باید دومره غني شي، دومره پیاوړی سي چې وکولی سي په میدان کې نورو ته شکست ورکړي. یو ځل بیا وایم له دې نه وروسته کرکټ د یو احساساتي لوبې څخه په فکري لوبه اوښتی. لطفا فکري لوبه وکړئ. دا کوم بایلل چې موږ وکړه د افغانستان ملت نور دا توقع نه لري چې دغسې تاسو وبایلئ. پاکستان ته مو وبایله درسته ده، هر څه چې وه. هندوستان ته مو داسې وبایلل چې بیخي زما شخصا د توقع خلاف و. لطفا مطالعات شروع کړئ، یوازې په جسمي او احساساتي برخو اتکا مه کوئ. احساسات ستاسو قوت دی درسته ده، ولې فکري قوت ډېره مهمه ده. دوستانو ګورئ ممکن زما نه خبرې ډېر سوی وي، ولې دا زما د زړه درد دی. شپه ورځ دې ته ناست یم، خپل ټیم څارم، ګورم، عبادتونه کوم، دعاګانې کوم. والله که مې ځان ته دومره دعا کړې وي، والله که مې مور و پلار ته دومره دعا کړې وي، والله که مې بل هېڅ یو انسان ته په ژوند کې دعا کړې وي لکه څومره چې مې د کرکټ ټیم دپاره دعا کړی، نفلونه مې کړي، خیراتونه مې په ځان منلي دي، نظرونه مې په ځان منلي دي، ولې بیا هم موږ وبایلل. پاکستان چې زموږ سره لوبه وکړه ډېر توقع مو درلود چې باید ورنه وګټو، وبایله. بیا وروسته هند ته چې زموږ توقع دا و چې د هند نه موږ وګټو، ولې بدبختانه هغه ته وبایلل. ځکه زه احساساتي یم، بیا هم زه په خپله دې کلب کې احساساتي یم، ولې هڅه کوم چې ډېر فکري واوسم. منطقي برخورد وکړئ دوستانو، فکري برخورد وکړئ. نور لوبه فکري لوبه ده.